خو دا اوسنۍ پرېکړه چې کومه ده په داسې معنا باندې چې د 40 کالو د خدمتونو راوروسته د ښېګړې نه راوروسته په داسې طریقه باندې د ټولو نړیوالو نرمونو او اسلامي اصولو خلاف په دې باندې موږ داسې نه یو چې زموږ رایګیري زموږ فکر او نظر په دې جوړوي چې موږ په لوی لاس د خلک سره دښمنۍ وکړو. نه، موږ داسې وایو چې هر ځای کې مشکلات وي خو د مشکلاتو لپاره یو حل وي. اسلامي امارت الحمدلله په کامل حاکمیت باندې په خپله واکمني باندې د ننه چې په دوحه او قطر کې ژمنه وکړه کومه توفیقنامه مې کړې ده، خو بیا د هغه تر څنګ دنیا ته امارت یو اطمینان ورکړی چې زما خبره به تاسو لپاره تهدید نه وي. دلته د پاکستان حکومت ته چې کومه ګیله ولاړه ده، کوم مشکل ورته جوړ دی، موږ داسې وایو چې هر څوک په خپل ګریوان کې وګوري. دا مشکلات داسې نه دي چې د موږ نه ور جوړ دي. دا مشکلات چې دي هر څوک چې د خپل مشکل په خپله حل نه کړي دا په بل نه حل کېږي. موږ سره همدردي او همکاري دغه ده چې اسلامي امارت د فتوحاتو په کال باندې د فتح په کال باندې څومره اقدامات چې د دې لپاره کړي چې زموږ خاوره چا لپاره تهدید ونه ګرځي، هغه اقدامات هېڅ احترام چې ونه ساتو. د هغه په مقابل کې چې دوی اوسو داسې غیر مناسبه فیصله د افغانانو په حق کې وکوله. د افغانانو سره دا موږ منو چې ډېرې لویې ښېګړې موږ سره شوي دي، خو بیا هم خپله خاوره خپله وي، بله خاوره بله وي. خو موږ دا وایو چې موږ سره که ښېګړې وکړه د هغه ښېګړې د ورکولو دا کومو اوسو فیصله چې کومه ده دغه د ټولو افغانانو په زړه باندې په دماغ باندې ډېره درنه تمامه شوې ده. په دې کې الحمدلله رئیس الوزرا صاحب پرون ښه بیان ورکړو، امیرالمؤمنین صاحب حفظ الله خپله ښه بیان ورکړو، مشران چې څومره ټول په خدماتو لګیا دي.